پاکستانی طالبانو عمران خان ته د اوربند لپاره عجیب شرط کېښود. دا چې کوم شرط دی دا ټول معلومات را سره په همدې ویډیو کې کتلی شئ. سلام، ستړي مشئ. په AFG+ چینل کې درته ښه راغلاست وایم. AFG+ چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس در سره چینل سبسکرایب کړئ. څه موده کېږي چې د تحریک طالبان پاکستان او د دې هیواد د ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي تایید کړه چې دوی په دې خبرو کې منځګړیتوب کړی دی. د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ وروسته له هغه خبرې پیل شوې چې په افغانستان کې د طالبانو تر بریا وروسته په دې هیواد کې د تحریک طالبانو پاکستان له لوري په پاکستاني پوځ حملې په بېساري ډول زیاتې شوي او دا ویره زیاته شوه چې په پاکستان کې به هم لکه افغانستان پاکستاني طالبان یا واک ته ورسیږي او یا به هم کم تر کمه په خپلو سیمو کې قوي حاکمیت ترلاسه کړي او پاکستاني پوځ به له دې سیمو څخه وباسي. اوس چې دا خبره تر یو ځایه پورې مخ ته هم وړل شوې د دې هیواد حکومت ویلی دی چې تحریک طالبان پاکستان به پاکستان اساسي قانون کوم چې د انګلستان د قانون په څیر دی مني. د بل لوري تر اوسه په دې اړوند د تحریک طالبانو پاکستان له لوري رسمي غبرګون نه دی راغلی، خو تحریک طالبانو پاکستان ته نږدې سرچینو رسنیو ته ویلي دي چې دوی په خپلو سیمو کې د شریعت پلي کول او شرعي قانون غواړي. تازه پرمختګ دا شوی دی چې تحریک طالبان پاکستان د دې هیواد د حکومت څخه غوښتي چې اوربند لپاره په مذاکراتو کې د پرمختګ لپاره لازمي ده چې دوی ته په دریم هیواد کې یو دفتر ورکړل شي. دا غوښتنه د افغان طالبانو د غوښتنې او سیاسي دفتر سره چې په دوحه کې ورکړل شو ورته والی لري. تر اوسه پورې په دې هکله معلومات نشته چې آیا د پاکستان حکومت به د تحریک طالبان پاکستان دا غوښتنه ومني او که نه، خو داسې اټکل کېږي چې د پاکستان حکومت به دا غوښتنه ومني، ځکه دا تحریک طالبان پاکستان د سیاست په میدان کې ډیر په لوړ انداز سره معرفي کړی. د پاکستان حکومت هڅه کوي چې د افغانستان طالبانو په ځانګړي ډول د حقاني ډلې په منځګړیتوب دا مسله په خپلو کې دننه سره حل کړي. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. والسلام.